درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به درته په شمسي نظام کې د مختلفو سیارو او ستورو حقیقي غږونه در وړاندې کړو. که چیرې له تاسو پوښتنه وکړم چې آیا په فضا کې امکان لري چې غږونه واورو، ډیری هغه ځواب چې ورکول کیږي نه دی، ځکه چې فضا ټوله خالي ده او غږ په خالي ځای کې نه خپریږي. دغه باور او اعتقاد وروسته له هغې غلط ثابت شو چې د ناسا فضایي ادارې له لوري په شمسي نظام کې د سیارو او ځینو اجسامو ثبت شوي غږونه خپاره شول. لکه څنګه چې پوهیږو فضا داسې یوه خالیګاه ده چې هوا پکې نشته، نو څنګه دغه غږونه ثبت شوي دي؟ ډیری داسې مختلف جسمونه شته دي چې امکان لري خپله انرژي تولیده کړي. د سیارو غږونه د رادیو اکټیو له څپو څخه عبارت دي چې د سیارو د حرکت او خوځښت څخه منځته راځي او د هوا په څیر له انتقالونکي څخه پرته انتقالیږي. اوس راځئ چې زموږ په شمسي نظام کې د سیارو حقیقي غږونه واورو.
SoundCloud.com.